ځکه الله څه وایي الهاکم التکاثر غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي التکاثر ډېروالي هرس مال ډېر وی بچي ډېر وی ښځې ډېرې وی کورونه ډېر وی جیداد ډېر وی بس دقه هرس دی دقه منډه الله وایي دې غافله کړي الهاکم التکاثر او دومره غافله کړي وو حتی زرتم المقابر تر دې چې چېرته لاړئ مقبرو ته لاړئ مقبرو ته څنګه لاړئ یو معنی دا ده چې مړه شوئ خو هرس هم ختم نه شو او دویمه معنی دا ده مقبرو ته لاړئ په خپلو لاسونو مړي ښخ کړو په هغو هم خاورې واچولې خو د دنیا هغه هرس بیا هم ستاسو زړونو نه کم نه شو دا هرس د ډېروالي دا کم کوي حدیث کې څه راځي چې یو سړی سحر کي او دی په امن کې صحیح په امن کې او بدني روغي او د دې سره د دغه ورځې خوراکي الله د دنیا د ته راجمع کړې ده او دا موږ کې چا سره نشته موږ کې چا سره نشته خو زموږ دا هرس د ورځې خوراک د ورځې نه د کلونو خلکو راجمع کړی روغ بدن امن و امان او په دې کې یو سړی بیا هم لګی چې نه ما سره نشتي ما سره نشتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاصم رضی الله عنه ته ډېر ناشنا نصیحت وکړو